الله تعالی فرمایي دا قرآن داسې کتاب ده چې آیاتونه یې په پاخه او مفصل ډول د حکمت د څښتن او باخبره ذات لخوا بیان شوي دي چې تاسې د الله نه پرته د بل هیڅ چا بندګي مه کوئ او زه د هغه له لورې ستاسې دپاره ویرونکی هم یم او زیری درکوونکی هم یم او دا چې تاسې د خپل رب نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ، هغه به تاسې ته تر یو ټاکل شوي وخته پورې د ژوند ښه سامان درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي. خو که تاسې مخ واړوئ نو زه ستاسې په حق کې د یوې لویې هیبتناکه ورځې د عذاب څخه ویریږم او د الله لوري ته ستاسې د ټولو ورګرځېدل دي او هغه هر څه کولی شي. او وګوره دوی خپلې سینې تاووي تر څو د حق څخه ځان پټ کړي. خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره ځانونه پټوي، الله د دوی په پټو باندې هم پوهیږي او په ښکاراو باندې هم. هغه خو په هغه رازونو باندې هم پوهیږي چې په سینو کې دي. او په ځمکه ګرځېدونکی یو داسې ساکښ نشته چې د هغه رزق د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب ونه پوهیږي چې هغه به چېرته اوسیږي او چېرته به هغه سپارل کیږي. دا هر څه په یو روښانه کتاب کې ثبت شوي دي. او همغه ذات دی چې ځمکه او اسمانونه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل چې مخکې له هغې عرش په اوبو باندې و تر څو تاسې امتحان کړي چې په تاسې کې څوک ښه عمل کوونکی دی. او اوس که ته ای نبي صلی الله علیه وسلم ووایې ای خلکو له مرګ نه وروسته به تاسې په دوم ځل راپاڅول شئ، نو د حق نه منکران به سم د لاسه ووایي دا خو صفا جادوګري ده. او که موږ تر یو ټاکلي وخته پورې د هغوی نه عذاب ځنډو نو وایي اخر څه شي دغه عذاب ځنډولی دی. واورئ په کومه ورځ چې هغه د سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو وانه ډول شي او همغه څه به هغوی راګیر کړي چې ټوقې پسې کولې. او کله چې موږ انسان ته نعمت ورکړو او بیا یې ترېنه بیرته واخلو نو هغه ناهیلی کیږي او په نافرمانۍ لاس پورې کوي. او کله هغه کړاو څخه وروسته چې په هغه باندې راغلی او موږ په هغه د نعمت خوند وڅکو نو بیا وایي زما ټوله بېوزلي ایسته شوه او بیا هغه ډیره خوشحالي کوي او ویاړي. او ای نبي صلی الله علیه وسلم چیرې داسې نه وي چې ته له هغه خبرو څخه څه پرېږدې چې تا ته وحي کیږي او په دې خبره زړه تنګ یې نشي چې دوی وایي په دې سړي ولې کومه خزانه راتوی نه شوه یا له دې سره کومه فریښته ولې رانغله. ته خو یوازې خبردارونکی د هر څه څارونکی خو الله دی. السلام علیکم.